السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو نن به د موبایل یا د هډفون داسې یو ټریک تاسو ته ښیم چې تاسو به خپله هم ورته حیران شئ. ډېرو زبردست او ډېر یو خوندور اپلیکیشن دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو اول به زه تاسو ته وایم که چېرته خوښ مو شو نو ډسکرپشن ته لاړ شئ او لینک انسټال کړئ او که خوښ مو نه شو نو ویډیو تاسو بهشکه سکپ کولی شئ. دوستانو ما سره لاس کې هډفون دی، صحیح ده. ګورئ چې زه کله هم هډفون موبایل ته ورکوم نو ګورئ ما ته اتوماتیکلی زما ګیلري خلاصه شوه. دوستانو یوازې ګیلري نه، که تاسو چېرته هډفون د مثال په طور که هډفون تاسو په خپل موبایل کې ورکوئ نو خامخا هډفون کې به تاسو نعتونه، تلاوت یا ګانې وغیره تاسو به ضرور اورئ. زه هم چې کله هم هډفون دننه کړم نو ما ته اتوماتیکلی یا یوټیوب یا زما ګیلري کوم د میوزیک هغه اپ چې دی هغه یا هر څه چې تاسو غواړئ چې هغه کلیک کړئ، یعنی هر څه چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ته اتوماتیکلی څه شي اوپن کیږي. دوستانو اوس لاړ شئ که چېرته ستاسو په کار ده نو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پرو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو دا کیږي څنګه؟ ګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې مو انسټال کړ نو سمپل به تاسو څه چل وکړئ چې اپلیکیشن به انسټال کړئ. اپلیکیشن چې مو کله انسټال کړ هلته به تاسو نه څه پرمیشن غواړي، هغه به تاسو څه کوئ سکیپ اور سکیپ پې کوئ. چې کله هم تاسو سکیپ کړ ګور دوستانو اپلیکیشن می خلاص ک. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص ک نو دلته ګور 8 میکرو باندې به تاسو سمپل کلیک وکئ، صحیح ده. چې کله 8 میکرو دلته موږ سره ټریګر اکشن او کنسټرینټس دي. دلته دوستانو دا مطلب ورکوي د مثال په تور چې زه اوس هډفون څه شی دننه کړم یا مثال په تور یوازې هډفون نه، که چېرته تاسو غواړئ د خپل موبایل نه هر یو آپشن خلاص کړئ، زه یم چې هغه خلاص نه شي بل آپشن دې ماته خلاص شي. د مثال په تور اوس مونږ همدغه د هډفون ما خبره کړې، اوس د هډفون خبره کوو، صحیح ده. کنیکټیویټي ته راشئ، دلته وګورئ دلته لیکلي دي هډفون انسرټ او ریموف، په دې به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو اوکې کړئ. بیا به اینی که میکروفون وي که هغسې داس اینی یعنې بیا د هغې نه پس به اکشن ته راشئ. ښه اوس چې کله ته میکروفون یعنې هډفون ته انټر کړې خپل موبایل کې یعنې دننه کې نو تا ته څه وشي اپلیکیشن ته به تاسو راشئ، د هغې نه پس به لانچ اپلیکیشن باندې تاسو کلیک کړئ، یعنې ټول اپلیکیشن به تاسو ته راځي. اوس ګورئ دوستانو چې کله هم ما هغه کولو انسرټ کولو نو ما ته زما ګیلري خلاصېده. اوس زه وایم چې زما فیسبوک دې ما ته خلاص شي، صحیح ده. د هغې نه پس په دې فورس نیو باندې کلیک کړئ او اوکې به کړئ. نو بیا به کنسټرینټ ته لاړ شئ او دلته به تاسو په دې اوکې باندې کلیک کړئ. دلته وګورئ څه شی فیسبوک که نه نو دلته به تاسو ولیکئ چې فیسبوک او اوکې به یې کړئ. اوس به د دې نه بهر وځئ، صحیح ده. اوس ګورئ دوستانو زه هډفون انټر کوم، ګورئ چې کله مې هډفون انسرټ کړی دی خو زما چې دا اواز نه راوځي ځکه ما هډفون انټر کړی دی، صحیح ده. نو انشاءالله زه به بیا هډفون وباسم نو دلته اواز به لږ شان دی زما نه راځي، نو ما هډفون هالریډي انسرټ کړی دی په دې کې.